یو لوی قائد د قبر او زیارت سره د وصل او د نسبت بنیاد د دارالاحناف ته مدرسې څورونه او بچي د قرآن په عظیم حفظ مزین شل افتخار دے زید شکر دے منگ صلوی عالی الہمم خلق لرو خبرہ زمن تردی محدود ندا چے د مدرسې مو څه خلق د قرآن حافظان جوړ شول بلکې زمن د دې عظیم نسبت د تصوف او د احسان د لارې د دې عظیم قافلې د قیادت او د رهبرۍ د پاره د مدرسې د فاضلینو په صورت باندې د څه خلقو تربیه زمن مرام او مقصد دے چونکہ قیادت د دین ہمیشہ د پار علماء کڑے دے او بغیر د علماؤنا بغیر د پاک علماؤنا او د علماء راسخیننا بغیر د قیادت ناقص دے او وقت بانی مخکینی علماء اتقیاء و اسفیاء د دنیا نه رحلت کئی رست دنیا تمنگ تس قیادت تخلق پکار دی تدید پارا زمن مدارس او خانقاگان مصروف عمل دی شکر اللہ سعیهم الحمدللہ پا کسرت سر مدارس زمن دستار بندیانے لری دیر پا کسرت سرا زمن خانقاگان خلفاء لری من میدان د تزکیه و د تصفیه کی پا میدان د علم ظاہر کی پا میدان د حفظ و تلاوت و قراءت و تجوید کی الحمدللہ پا زرہا و فاضلین لرو صرف یو خبرہ اغدا چی دا عظیم خدمت د چا پاکل چې زمن عقیده سالمه ده که څوک شهید نابغه د دې لارې یو قائد او رهبر ګڼي هغه څوک چې نن دلته راټول دي دا په دې ویاړ نه دي راټول چې خلک د حفظ د مدرسې نه فارغېږي دا یو قسم ته په زمن د دې خبرې کې ده چې زمن احترام تقائل یو د شهید نابغه صاحب شهید نابغه صاحب یو د ویاړ او د افتخار شخصیتو لیکن نقطه کم ده هم زما او تا غونته انسانو هغه هم دا ما او تا په دغه قرآن ایمان لرلو په دغه اسلام باندې هغه مزینو لیکن دا کم قرآن چې نن حافظ صاحب تا تلاوت کرے و تا یاد کرے دے اگا تو دی قرآنی آیات و مصداق گرزے دلو اگا عالمو چانی چھ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ اگا نخی چھ دو علماء وارثینو پا قرآن کی ذکر شوی دی دے اصدق صورت بانی مصداق کہ چرتا من غاڑو چې مشن د نابغه صاحب د مخکې لاړ شي که موږ غواړو چې د نابغه نه وروستو د بیا زرګونه نابغه جوړه شي که موږ وغواړو چې د دې اسلام دفاع دپاره دې موږ مدافعین ولرو د دې د غوښتلو دپاره دې موږ داعیان ولرو که موږ چېرته غواړو چې د حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه د لوی نسبت ته خدمت وکړو دا قرآن زموږ د عمل ځای دی دا قرآن زمن منهج دے پا دے با منگ را ٹولیگو کہ پا دے اعمال عمل وی
نو بیا به د زمونږ آینده قشر او آینده خلکو دپاره په زرګونو نابغه‌ګان نور وزرول شي. داسې مه وایه چې بایزید بود رفت هر که در وسطش چنان شد بایزیدی دیگر است. داسې فکر مه کوه چې په دنیا کې یو نابغه موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. مفتي نعمان موجود و، هغه د دنیا نه لاړو. اوس زمونږ د هغوی غوندې سلګونه او زرګونه خلک څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته راروان دي. متوجه به یو دې خبرې دپاره چې څه خلک خدای خاص کی. الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. خدای پاک څه خلک خاص کوي د هغوی د قرآن د آیاتو مصداق ګرځي. تاسو نابغه صاحب کتلی، تاسو مفتی صاحب نعمان کتلی دی، تاسو زمونږ د اهل سنت والجماعت دا مدافعین کتلی، موجوده مدافعین زمونږ شهدا، زمونږ موجوده داعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې دپاره او مدافعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې تاسو کتلی چې دا مصداق ته لا یخاف لومة لائم دي. دوی د هیڅ ملامت کننده د ملامتۍ پروا نه کوي. هر کلب عقور چې په دې د ضلالت او د ګمراهۍ په صورت باندې حمله کړې ده، دوی لکه بنیان مرصوص یا سیف من سیوف الله راوتلي د هغوی مقابله کړې ده. مخالفین د طریقې عالیه نقشبندیه یا محمد بن عبد الوهاب النجدي يا استاذ اصول ابو الاعلاء مودودي يا غلام محمد قادياني هر ضال مدل شراوتل دي اهل السنه والجماعت او صوفيه کرام د اغوی مقابله وردانوار کړي ده. تکبیر تکبیر تکبیر. پس یاد ولرا چې کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. منګه د شهیدانو یو لوی کاروان لرو، منګ د مجاهدینو یو لوی کاروان لرو. زمنګ د عقیدې یو معشوم د نابغه په مسلک روان دی. زمنګ د عقیدې یو الک یو طالب یو مشر دی. د کمیسر له تنې غوڅ کړي نه ویرېږم، کمیسر له تنې غوڅ کړي نه ویرېږم، مالا وخته په اسلام ورکړی سر ده. نعرې تکبیر نعرې تکبیر. محترم سامعین، یاد ولره چې نابغه داعی د دین اسلام دی، داعی و لارې د جنت ته دی، یو لوی مدافع د عقیدې د اهل سنت والجماعت دی، د قرآني آیاتو مصداق ګرځېدلی و. دی خلق وحدت ته راغوښتل. ته باید د هغې په نقش قدم لاړ شي، خلق د تفرقه بازۍ نه وساتي. ته باید مدافع د عقیدې د اهل سنت والجماعت یې، ته باید مدافع د اهل اسلام وې، ته باید د صحابه کرامو مدافع وګرځې، ته باید د عصمت او د عزت د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم طالبه، اے عوامه، اے مخلصه، اے متوسله د نابغه، اے هغه څوکه چې تا د هغې د تقاریرو او د تحاریرو نه فایده اوچته کړې ده، ستا عقیدت موجود دی. مردانوار راپاڅېږه، لاره د جهاد اختیار کا، په خپله ژبه جهاد وکړه، په خپله توره جهاد. جرأتناک اواز، هغه د زمري غوندې اواز، هغه یو وتلې توره چې د عقیدې د اهل سنت والجماعت د دفاع دپاره راوچت شوی. ته باید حقیقي وارث وګرځېږي. لیکن د دې وراثت دپاره د علم ضرورت دی، د دې وراثت دپاره د تقوا ضرورت دی، د دې وراثت دپاره تا ته د تزکیې او د تصفیې ضرورت دی. یاد وساته نن چې چاته عقیده لري، نن چې چاته ته په عقیدت قائل یې، دا هر څه هغې د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه د سینې نه حاصل کړي دي. متوجه اوسه دې خبرې ته چې نعمان فضلي ځان ته فضلي په دې وجه ویل چې علم مې حاصل کړی نه دی، په فضل د خدای پاک ماته میلاو شوی دی. او یاد اوساته په دې خبرې باندې، متوجه اوسه دې خبرې ته چې نابغه څه خلک، دا خلک ټول نابغه صاحب پېژني. زما او د هغې لږ د واشنګټن نه انډیوالي تېره شوې ده. د میلاد شریف په محفل کې مې راپاڅولو، شوق مې دا و چې زه په خپله پاڅېږم،
د ده نوم زه واخلم. نو چې زه پاڅېدم ده ماته ویل چې خیر دی ته خو مې ملګری زما سره صفات مه وایه. ما نه زما په ذهن کې یو صفت دی زه وایم که ته پې خفه شم راته ووایه که ته خوشحاله شم ووایه. زه چې پاڅېدم ما وویل زه اوس څوک چې د مبارک صاحب د دعاو مصداق دی د وژړل ما ته والله همدغه یو صفت ما ته بس دی. یاد وساته که نابغه نه نابغه جوړ شوی دی د مبارک صاحب په نظر باندې جوړ شوی تعلق لري. دا خلک د مبارک صاحب په دعاګانو باندې رنګ شوي دي. دا خلک اهل د تصوف دي. دا خلک د عقیدې د اهل سنت والجماعت دي. یا نور دلته مشایخ چې د نورو طرقو سره دي یا که د طرقو نه بغیر خو لیکن مدافعین د اهل سنت والجماعت دي. یاد وساته چې دا خلک ټول اهل د عرفان دي. دا اهل د تصوف دي. که کله ته د عمل میدان ته راوځي نو تا ته به د تزکیې او د تصفیې ضرورت وي. ته به د نبي علیه الصلاة والسلام د هغه لوی وراثت دپاره چاته چې نابغه مشن چلولی دی چا چې د نابغه چشي دپاره چې نابغه خپل ژوند ورکړی دی دا یاد وساته چې هغه لاره د یزکیکم ده د یعلمکم الکتاب ده او د حکمت لاره ده. دا درې واړه لارې به راخلي. ستا د تزکیې او د تصفیې لاره به په تصوف باندې روانې. ستا د تعلیم د کتاب الله لاره به په مدرسې باندې روانې او ته به د قائدینو په توجه باندې او د هغوی په تربیه باندې په هغه لوی مرتبې د حکمت باندې قائمیږي. بیا به ته د نابغه مشن مخکې بوځې. بیا به ته د نابغه لاره په مخ باندې بوځې. بیا به ته د اهل سنت والجماعت د عقیدې مدافع ګرځېږي. بیا به ته د الله رب العزت د دې لوی دین د اعلای کلمت الله دپاره مردانه وار پاسېږي. ته به طالب العلم وي، ته به مجاهد یې، ته به قائد یې، ته به صوفي یې، ته به مشر یې، ته به قیادت د دې علماو هم کې، ته به قیادت د طلباو هم کې، ته به قیادت د ملک هم کې. دا هر څه په هغه وخت کې دي چې ته به په حقیقت د وراثت باندې مشرف وي چې هغه به تزکیه تصفیه وي چې هغه به تعلیم د کتاب الله وي او هغه به حکمت وي. که چېرته پکې جامع شول تاسو به دا مشن په مخ باندې بوتل شي. پس یاد وساتئ چې زموږ د جلسې لوی اړخ هغه خپل عقیدت دی. هغه صاحب سره دا زموږ یو عقیدت دی، یو احترام دی چې موږ هغې ته او دا احترام صرف او صرف په دې باندې چې هغه زموږ په دین او په اسلام او په شریعت کې یو لوی سړی و. بس دا د هغې شرافت دی. نور هغې څه د دنیا لوی خبر ترتیب نه، هغه په دین کې دی. راشه په دین غیرت وکړه خدای به په تا باندې غیرت وکړي. نابغه په دین غیرت کړی دی، خدای په هغه غیرت کړی دی. که تا په دین غیرت وکړو خدای به در باندې غیرت وکړي. من کان لله کان الله له. څوک چې د خدای شول خدای د هغې دی. هغوی ځان خدای ته ورکړلو. خدای د هغوی هر څه د دنیا او د آخرت برابر کړه. الله رب العزت دی موږ په منصب د وراثت باندې فائز وګرځوي. رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي.